سلامونه ګران دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو د ګرامفرee ویب سایټ په اړه ده. ګرامفرee ویب سایټ سره کوي ویب سایټ دی، څنګه کار کوي او په دغه کې خلک څنګه پیسې ګټي او د ورځې څونه پیسې ورکوي، د میاشتې څونه پیسې کیږي. او یوه ضروري خبره باید تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه په دې ویډیو کې به تاسو داسې غلطي وکړئ که چیرې ویډیو تر اخره پورې ونه ګورئ چې بیا به په کړل یا بیرته جبران کول ډیر سخت وي. نو راځئ په ویډیو باندې شروع کړو. اول راځو کروم براوزر ته. کروم براوزر کې زه دلته لیکم ګرامفرee. دا د ګرامفرee ویب سایټ، دا د ګرامفرee ویب سایټ دی. دا لوګو چې تاسو ته معلومیږي دا لوګو ده او دا ویب سایټ دی. اوس نو راځو ویب سایټ خلاصوو، ګورو چې د ویب سایټ په منځ کې څه کوم شیان دي او څه رقم د کوم ویب سایټ او څه رقم کار کوي. دا ګران دوستانو دا ویب سایټ چې دی دا په 2017 کال کې جوړ شوی دی، رامنځته شوی دی. نو تاسو ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ. نو که مو ویډیو تر اخره پورې ونه کتل نو شاید تاسو یوه ډېره غټه غلطي وکړئ چې بیا به د پیسو ایستل درته ډېر مشکل شي. نو د هغوی خاطره تاسو ویډیو مه سکیپ کوئ او تر اخره پورې وګورئ. ګورئ دلته دوه آپشن یې درکړي دي، یو ساین ان دی، یو ساین آف. ساین ان د هغو چا دپاره دی چې مثلا مخکې په دغه ګرامفرee کې ویب سایټ کې اکاونټ جوړ کړی وي نو باید ساین ان وي. او دا بل چې دی ساین آف دی. ساین آف معنا یعنې چې ته غواړې نوی ویب سایټ جوړ کړې. دلته په دو ویب سایټ کې چې دي د دو ویب سایټ کې اکاونټ جوړول ډېر ضروري دي. که د ساین ان ووایو که د ساین آف ووایو نو په دواړو کې هېڅ تا نه مشخصات نه غواړي. فقط د تا نه چې غواړي چې کنیکټ شي د ګوګل اکاونټ سره یا غواړي چې کنیکټ شي د فیسبوک سره. مثلا ساین آف زه مخکې اکاونټ مې په دو ویب سایټ کې نه دی جوړ کړی، نو څم زه دلته مثلا ساین ان وایم. ساین ان وایم د دوی خاطره چې بیا وروسته تاسو ته معلومه شي چې دا څنګه ویب سایټ دی او څه رقم کار کوي. مثلا زه ورته وایم چې کنیکټ ویت ګوګل، کنیکټ ویت فیسبوک، د دواړو سایت څنګه کولی شي کنیکټ کولی شي. نو زه وایم کنیکټ ویت ګوګل. نو زه اوس د ګوګل اکاونټ سره زما دا اکاونټونه دي، زه مثلا رسمه د یوه سره یې کنیکټ کوم، مثلا د سیونو سره یې کنیکټ کوم. دا سیونو اکاونټ چې دی ما مثلا د اضافي کارو دپاره جوړ کړی دی چې مثلا اکسترا کارونه په دو ایمیل باندې کړم، یعنې کوم چې مطلب زما دپاره ډېر بدرد بخورد نه دي. نو ګورئ دوستانو کله چې ما ساین ان وویلم ما ته دا ویب سایټ راخلاص شو. بې د دې نه چې ما نه یو کوډ وغواړي یا مثلا د ما نه یوزر نیم وغواړي نو بس وینئ دلته یې لیکلي جي ټي، یعنې ما هغه ویب سایټ ګوګل اکاونټ چې دی جهاني ټاپ 15 نوي په نوم دی، دغه جي ټي د هغه نه راخیستې ده. نو اوس ګورو چې دلته څه رقم کار کوي. مثلا دغه درې بټن وینئ په څنګ کې، تاسو دلته به راشئ مثلا په دغه ډیشبورډ باندې به کلیک وکړئ. دلته چې دی کله چې انوایټیشن دی، ریلز دی، واچ اټ ویډیو ده او سمارټ کانټیکټ دی، کانټیکټ دی. مثلا که چیرې تاسو دو ویب سایټ ته یو نفر انوایټ کړئ، یعنې راویې غواړئ د تاسو ملګری دی، دلته په دو چې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو ته یو هغه درکوي لینک درکوي. نو دا لینک به تاسو خلک مثلا په خپلو اجتماعي رسنیو فیسبوک، واتساپ، انسټاګرام نورو شیانو کې به تاسو دغه لینک اچوئ. نور دوستان به راغواړئ دلته. کله چې هغه دوستان د تاسو په دغه لینک راشي په د ویب سایټ کې ځان ته اکاونټ جوړ کړو نو د هر نفر په سر تاسو ته 15 ګرامه درکوي. نو دا چې دی رولز دی. رولز معنا دا معنا چې مثلا تاسو د رولز وایئ هلته داسې عددونه وړي د یوه نه تر 0 او 100 پورې. نو مثلا دلته دی بیا خپل هغه ورته ټاکلی دی. زه اول دغه 4 واړه آپشنه درته معرفي کوم، بیا وروسته په هر یو جدا جدا کار کوو چې تر څو تاسو په دغه باندې ښه سر خلاص شي. او واچ ویډیو ده. واچ ویډیو مطلب داسې چې مثلا تاسو یو ویډیو ګورئ د هغو په بدل کې تاسو ته ګرامفرee درکوي. او بل سمارټ کانټیکټ دی. مثلا تاسو خپله یوه ویډیو لرئ
مثلا فیسبوک کې او په یوټیوب کې او په انسټاګرام کې او مثلا په ټلګرام کې دغه لینک راخلی دلته اچوئ چې د دغه ویب سایټ په اړه جوړه کړي وبخښئ چې مثلا یوه ویډیو وي هېڅ کې د ویب سایټ په اړه نه وي مس پرونه لري نو دغه په مقابل کې هم تاسو ته 15 ګرامه درکوي نو دلته وینئ انوایټیشن ټایم ټو رول بای او د ګرام پری دا وینئ دغه خو وینئ دا درته معلومیږي دغه د هغه علامه چې د وگتو یعنی د ګرام پری پرایس یعنی په اوس وخت کې د ګرام پری پرایس یعنی قیمت چې دی 4.2 ډالره دی ویډرا مطلب چې تاسو سره د دونه کړای دی پیسې لګولې دي دوی ویب سایټ نه او دا بل چې دی ډسپوزټ مطلب چې تاسو سره په دوی ویب سایټ کې د ګرام پری خستی دي په پیسو باندې یعنی تاسو غواړئ چې پیسو باندې هغه واخلئ ګرام پری واخلئ اکټیویټي ټایم لاین مطلب دلته داسې وي چې تاسو سره فعالیت لرئ څومره فعالیت هم کړی دی دلته یې هغه د فعالیت اکټیویټي ښیي فعالیت یې ښیي نو راځو دلته زه اوس تاسو ته اول انوایټیشن دی ګوره انوایټیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ ښه رسو دلته انوایټ ان ارن مثلا تاسو که چیرې مثلا دلته کلیک وکړئ دلته یې درته ښودلي دي چې مثلا دلته تاسو ته معلومیږي چې دره د انوایټ کړل دره د ریل کړل او دره د ویډیوګانې وکتې او نور آپشن چې دي دلته دی ګو ټو ریفرال مطلب هغه لینک دغه لینک وینئ دا کاپي چې مې شته ده دغه لینک دا کاپي چې ورته نشته ده دا لینک په تاسو کافي کړئ نو زوتی به دا څنګه کوي په خپل فیسبوک واتساپ انسټاګرام کې تاسو دلته نه واچوئ کله چې یو نفر راشي په دې لینک باندې کلیک وکړو او دلته ځان ته اکاونټ جوړ کړو نو تاسو ته پوره په دا باندې 15 ګرامه درکوي نو زه اوس د دې لپاره چې ویډیو اوږده نه شي نو کلیک نه ور باندې کوم همداسې ترې وځم تېرېږم ترې نو د دونه وځم بېرته شاته رڅمه دا خو دا شه اوس رسو نیکسټ رول گو ټو پری دا چې دی ګورئ دوستانو دلته وینئ مثلا دلته نفران دي دا وینئ هاربرټ کیسکس دا مثلا داسې ریفرل وي نو هلته ورته عددونه ورته وځي بیا د عددو په مقابل کې دی ته ګرام ورکوي مثلا 0.1 ګرام د دغو نفر د خانه وګټل شوې نو ګورئ دلته اعلان دی رسو دلته وینئ دا دی وی رول 1 to 1 رول وی ګټونکی شو د ګټلو په مقابل کې دلته یې تاسو ته د عددونه ښودلي دي وي که چیرې تاسو مثلا د یوه نه تر 980 پورې عدد راووتو نو تاسو 0.1 ګرام ګټلی دی او که د 981 نه تر 993 پورې عدد درته راووتو نو تاسو 1 ګرام ګټلی دی او که د 994 نه تر 999 پورې عدد درته راووتو نو تاسو د 10 ګرامو ګټونکي شوئ او که چیرې مثلا د 998 نه تر 999 پورې یو عدد درته راوځي نو تاسو د 100 ګرامو ګټونکي شوئ که چیرې 1000 درته راوځي نو تاسو د 0 ګرامو ګټونکي شوئ نو زه اوس مثلا ګرام وایم دلته اوس ګوره ما ته څه راووتل د رول مې ووایه you won 10 ګرام نمبر 995 یعنی 995 عدد ما ته راووتو دا دی 915 عدد د کوم عددونو په منځ کې دی د دغو 94 او 99 تر منځ نو ما ته څو ګرامه راکړل 10 ګرامه یې راکړل نو زه د 10 ګرامو ګټونکی شوم اوس رڅمه دلته یې ګورم وینئ ټوټل رولز یو یعنی تا یو رول ووایه یو رول دی ویلی او دلته یې دغه وخت دی چې د دغه وخت وروسته ته بیا بل رول ویلی شي یعنی اوس یو ساعت بعد ته کولی شي نیکسټ رول یعنی ته کولی شي چې یو ساعت وروسته یو بل رول یعنی مثلا پچه اچوې یعنی مثلا پچه اچوې 400 عددونه درته راوختل نو زیاتي دغسې حساب دی او د دونه مثلا کومه د خلکو چې دلته دغه رولونه ویلي دي که نه دا رسي وینئ دا دی وی ریسیوډ اواونس یا هغه چا چې ګټلي دي ښه
د دونه زه اوس شاته رسم دا بل درته معرفي کومه دوه مې درته معرفي کړل صحیح شو ګوره اوس دلته وي بای دا ټایم فری خو مو ووایو که نه مثلا که چېرې ته غواړې ته اوس واخلې په پیسو باندې یې اخلې نو ته دلته اعلان دې رسې دلته به ته پرایس قیمت هم ورکې مین وان ډرس دا به هم ورکې او دلته به خپل هغه د بیلانس نمبر هم ورکې او من وان چینج او ته به دلته خپل هغه ورکې مثلا ته غواړې د کوم کارت نه د پیپال اکاونټ نه ماستر کارت نه بیټ کوین د ویزا کارت نه دونه ته خریداري وکړې نو ته به دلته خپل هغه اکاونټ ورکې صحیح شو وي د لاسه نه تر دره پورې دا رقمس دا حساب چې دی دا یې قیمتونه دي ښه ګران دوستانو راځو اوس د دونه شاته وځو صحیح شو ته دو خو راغله ته دو هم انشاءالله چې اوس پوه شوې اوس نو زه رڅم دلته ګوره فری ته رڅم فری صحیح شو دا د فری خو موږ یارو وکړو مثلا د دو هم کولی شئ د دو اصلي مینونه هم کولی شئ چې تاسو ورشئ د دو اصلي مینونه نه دی د دو هم ته کولی شئ چې ورشئ ښه ډسپوز ویډرا د وروسته باندې خبرې کوو لیټري ته رسو لیټري دا هماغه کوم چې د وخته ما درته ویل چې مثلا تاسو غواړئ واخلئ ښه او بیا اصلي مینو ته راځو اصلي مینو ته راځو دوستانو دلته انټرنیټ چې دی ډېر ضعیفه دی نو ویډیو مې درته وښوده که نه نو زه رڅم دلته اوس زه خپله ویډیو پوسټ کوم مثلا یو ویډیو هغه چې هره ویډیو وي مثلا هره ویډیو وي خو باید په انټرنیټ کې وي داسې نه چې مثلا لینک ونه لري ځکه تاسو به دلته د دو ویډیو لینک اچوئ دلته وینئ تاسو د زړه نه یو ټایټل ورکوئ یو عنوان ورکوئ او بیا دلته د ویډیو لینک اچوئ داسې نه کېږي چې مثلا تاسو دلته ویډیو راوړئ نه باید هغه ویډیو یا فیسبوک یا په انسټاګرام یا مثلا په تلګرام یا یوټیوب کې وي دغو دوو نه به ترخلې زیاتي هغه کېږي دلته رسي او په دغه وینه یې مثبت 15 ګرام په د یوه ویډیو باندې تاسو ته 15 ګرامه درکوي کله چې په دوی کې وکتل شي یعنې دغه ویډیوګانې چې دي ردیف ته ودرې کتار ته ودرې هر وخت چې نوبت ورغی بیا ته کولی شي د هغو نه وروسته بله ویډیو وګورې مثلا ته کولی شي په دوی کې د ورځې 3 ویډیوګانې وګورې 3 ویډیوګانو نه زیاتې ویډیوګانې ته نشي کولی چې وګورې ګوره دلته وینئ دا یوه ده دا یې دوې دا یې درې نو ته کولی شي په ورځ کې په دوی کې 3 ویډیوګانې وګورې او اضافه ویډیوګانې هم نشي کتلی نو دلته په هره ویډیو تا ته 0.1 ګرام درکوي وینئ 0.1 مثلا زه دا ګورم دا واچ وایم زه دا ویډیو ګورم دلته په دو سر باندې وینئ 0.0 بیا 450 350 داسې عددونه اوړي کله چې یوه ثانیه پوره شي نو د هغو نه وروسته دغه د ویډیو کتل زما کمپلیټ کیږي نو چې کله چې ما د ویډیو کتل کمپلیټ شول د هغو نه وروسته ما ته 0.1 ګرام ورکوي نو د دوی خاطر چې ویډیو اوږده نه شي نو زه ویډیو سکیپ کوم دونه وځم تېرېږم تې نو راځم اوس دلته بیا د اصلي مینو ته اصلي مینو ته راغلم ریفرل ما هغه لینکونه دي چې مثلا تاسو یې خلی د هغو نه وروسته په خپلو هغه کې اچوئ اجتماعي سوشل میډیا کې چې هر اکاونټ تاسو لرئ فیسبوک کې لرئ په انسټاګرام کې لرئ هر شي کې لرئ نو چې کوم نفر دلته رسي نو تاسو ته په هغو باندې هغه درکوي ګرامونه درکوي صحیح شو سمارټ کانټیکټ هماغه او د دونه دلته مثلا تاسو کولی شئ ساین ان شئ او پوسټونه وکئ وینئ نو تاسو که مثلا یو پوسټ وکئ په 15 ورځو کې یو پوسټ وکئ نو تاسو ته 10 یعنې مطلب په 10 په
په 10 ورځو کې به تاسو یو پوسټ کوئ په هغو باندې 10 ګرامه درکوي او پس د 10 نه تاسو نور 15 ورځو کې به یو پوسټ کوئ 10 ګرامه پې درکوي او اضافه نه درکوي چې مثلا او اضافه د 15 ورځو نه په کم ورځو کې تاسو به درکې پوسټ هم نشئ کولی. نو دا د ویب سایټ قوانین دي. نو دا لګ آوټ دی مثلا که چېرې غواړئ تاسو خپل اکاونټ بند کړئ. اوس رسو اصلي خبرې ته چې اصلي خبره څه شی ده. د دې په شانو خو ټول پوه شوئ چې مثلا تاسو لینکونه اخلئ او مثلا لینکونه په سوشل میډیا په خپل اکاونټو کې استعمال او استفاده کوئ او د هغو په مقابل کې تاسو ته ګرام درکوي. دا یو او مثلا بل هم دا ووایي چې مثلا ویډیو لینکونه درکوي، ویډیو به ګورئ، د ورځې 3 ویډیوګانې به ګورئ او ټایم واچ به کوئ او د باندې تاسو ته ګرام پری درکوي. نو اوس رسو اصلي خبره ته. یو ډسپلی ده، دغه ډسپلی یعنې که تاسو غواړئ په پیسو باندې شی واخلئ د ګرام پری واخلئ. پوه شوئ؟ مثلا دلته تاسو خپل اکاونټونه کوئ داخلوئ، خپل اکاونټ داخلوئ، په هر شي کې چې اکاونټ لرئ د هغو اکاونټ ایمیل دلته اچوئ، د هغو نه وروسته د ګرام اندازه ټاکئ او د هغو نه وروسته تاسو ته دغه ګرام پری رسي. صحیح شو؟ نو دا چې شو ډیپوزټ شو. نو اوس اصلي خبره چې ده په ویډرا کې ده. دلته وینئ دغه اکاونټونه دي، ویزا کارت او ماستر کارت او پیپال اکاونټ او بلاک کارت او امریکن اکسپریس او څه شی پینر کارت، دا کارتونه دي. مثلا اول به تاسو دلته دغه خپل کارت انتخاب کړئ، هغه ایمیل به انتخاب کړئ. پوه شوئ؟ نو کله چې دا ما وینئ دلته اوس بیټ کوین شو، خو خیر زه به دلته پیپال اکاونټ ورته انتخاب کوم او دلته به هغه ایمیل ورکړم. مثلا دلته به تاسو ایمیل ورکړئ چې په کوم ایمیل باندې پیپال اکاونټ جوړ کړی دی، اکاونټ ورکوم. مثلا دلته به تاسو ګرام اندازه ورکړئ چې څومره دی. دلته وینئ فری فیس، یعنې دا تاسو هغه رسي ښه. نو دلته به ویډرا ووایئ. نو تاسو به دلته باید څو ګرامونه وګټئ چې د هغو نه وروسته تاسو ویډرا وکړئ، پیسې ترې وګټئ. ګوره که مثلا زه 15 ورکړمه څو ډالرې کېږي؟ د ده قیمت چې دی 2 ډالره دی، څو کې 24.12 ډالره کېږي. نو که زه چېرته دلته ویډرا ووایم دلته ویلي وي must be greeted. ګوره زه بیا وایم تاسو ته دلته راشي، دا دی then equal to 500. وی تاسو باید 1500 ګرامه پوره کړئ. پس د هغو نه څنګه کې تاسو ویډرا کولی شئ. مثلا که زه 1500 ورکړمه دلته اوس ما ته څه وي ایرې enough ګرام، وی د تاسو دغه ګرام چې دي شتون نه لري. نو لکه څنګه مې چې دوستانو مخکې یادونه درته کړې وه چې زه د دغو ویب سایټ هغه مهم ټکی درته یادوم په آخر کې. اول مې ځکه دغه طریقه درته وښوده که چېرې تاسو غواړئ په دوی کې اکاونټ جوړ کړئ په دا رقم جوړیږي. خو اوس اصلي خبره دلته دا ده چې مثلا دغه ویب سایټ چې دی که چېرې تاسو په دوی کې کار وکړو یا مثلا په دوی کې هر څونه زحمت تېر کړو، مثلا تاسو په یوه میاشت کې په دوی کې کار وکړه، زحمت هم تېر کړه، مثلا دغه 1500 ګرام هم پوره کړل. خو چې کله 1500 ګرامه پوره کړئ نو دغه ویب سایټ به درته وایي چې تاسو زموږ د قوانینو خلاف عمل کړی دی. د هغه نه به وروسته چې کله تاسو 2-3 وارې ویډرا ته لاړ شئ غواړئ د دې نه پیسې وباسئ، نو دی به درته وایي چې تاسو زموږ د پالیسۍ خلاف عمل کړی دی. 3 او 4 وار باندې به تاسو اکاونټ بند شي. نو دوستانو د دوی خاطره ما دا ویډیو درته جوړه کړله. هغه دوستان چې مثلا غواړي په دوی ویب سایټ کې کار کوي یا په دوی ویب سایټ کې اوس اخته دي کاري کې شروع کړی دی، نو د دوی دپاره دا ویب سایټ ته هیڅ اکاونټ مه جوړوئ او مه غواړئ چې په دوی ویب سایټ کې کار وکړئ، ځکه دا یو پیک ویب سایټ دی، دا یو غلط ویب سایټ دی. ګورئ مخکې ما تاسو ته یادونه وکړله چې کله تاسو ساین ان کېږئ هم اکاونټ نه غواړي او که ساین آف کېږئ هم اکاونټ نه غواړي. نو د هغوی خاطره په دوی ویب سایټ کې راجستر کېدل ډېر اسانه دي. د دوی ګټه اوس د دوی نه څه شی ده؟ د دوی ویب سایټ ګټه څه شی ده چې مثلا موږ دلته رسو دغه کار کوو، دلته یو خو دی هغه د انټرنیټ نه پیسې اخلي چې څومره لیدونکي د دوی ویب سایټ لري رسي روزمره د ویب سایټ ګوري، یو د انټرنیټ نه پیسې اخلي او بل دی د یوټیوب نه پیسې اخلي.
کومې ویډیوګانې چې موږ مثلا مخکې مې دلته چې درته ووې دلته تو چې راشي ویډیو دغه ویډیوګانې مثلا دی په زرهاو خلک په دغه کې اخته دي کار کې کو زرهاو هم نه دي خو خیر شمېره ډېر کم شوی دی نو دلته کار کې کو دی دغه ویډیوګانې دلته ګوري دی د یوټیوب نه ځان ته دغه ویب سایټ پیسې پېښلي او بله خبره چې ده چې ډېره مهمه خبره ده هغه دا خبره ده چې مثلا دی دغه د اډموب د کمپنۍ نه دغه خلي اعلانونه خلي او په خپل دغه ویب سایټ کې نشروي زه اوس درته ښایم چې ما ته یو اعلان دلته اوس راشي نو زه دغه صبر وکړئ دوستانو دغه چې ما ته د اعلان راشي زه به دغه اعلان تاسو ته وښایم زه بیخي ترې ووتم ودرېږئ زه به دغه اعلانونه تاسو ته وښایم نو موږ د هغو په اړه هم تاسو ته ویب سایټ جوړوو چې څنګه په اډموب کې کار وکړو څنګه د یوټیوب نه پیسې وګټو څنګه د ګورئ دغه د یو رولز د وختنۍ موږ چې کوم ټایم واچ ووایو نو د هغوی خاطر یې موږ ته یو رولز راکړو نو دلته دی دغه اعلانونه کې نصب کړئ چې کله تاسو په د اعلان باندې کلیک وکړئ غواړئ د اعلان خلاص کړئ نو د هغو نه دی ته پیسې ورځي نو دی د اډموب د کمپنۍ نه پیسې خلي نو که غواړئ مثلا د اډموب د کمپنۍ په اړه پوه شئ څنګه د اډموب نه اعلانونه واخلو او په خپل فیسبوک او دو کې نشر کړو نو هغه ویډیوګانې به هم زه وروسته درته جوړې کړم تاسو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ جوړوم یې او تر څو زموږ د هرې ویډیو نه تاسو هم خبر اوسئ او څنګه د انسټاګرام نه پیسې ګټل کېږي څنګه د فیسبوک د پیج نه پیسې ګټل کېږي څنګه د یوټیوب نه پیسې ګټل کېږي څنګه د ټیک ټاک نه پیسې ګټل کېږي څنګه د ټلګرام نه پیسې ګټل کېږي دغه ټولې ویډیوګانې زموږ په ویب سایټ په چینل کې شته دي او بعضې کومې چې مثلا څنګه موږ ټلګرام او د انسټاګرام نه پیسې وګټو د دو په اړه ویډیوګانې هم جوړوو په راتلونکي کې نو تاسو کولی شئ دغه ویډیوګانې زموږ په چینل کې وګورئ نو دغه به زموږ د نن ورځې ویډیو خدای وکړه چې ویډیو مو خوښه شوې وي که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب ویډیو در سره لایک او د نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو نور دوستان هم خبر شي لکه څنګه مې چې مخکې یادونه درته وکړه په انټرنیټ باندې پیسې ګټل دونه اسانه خبره نه ده لکه څنګه چې دغه ویب سایټ د تاسو دپاره اسانه کړې ده نه داسې اسانه پیسې نه پرې ګټل کېږي نو هېڅ وخت خطا ونه ځئ تر هغو پورې چې څو ښه یقین رانشي د دو په اړه پلټنې وکړئ په کروم کې په ګوګل کې په یوټیوب کې دو هر شي په اړه ویډیوګانې شته نو تر بیا ښې چارې الله مو مل او ملګری شه